السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو، ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. د ګرافیک ډیزاین، کمپیوټر ګرافیک ډیزاین یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ښه راغلی. نو ګرانو دوستانو، زما دغه لومړنۍ ویډیو ده، نوې ویډیو ده او نن د هغو برنامو په اړه باندې زه تاسو ته غږېږم، کومې برنامې به چې په دغه یوټیوب چینل کې د تاسو لپاره وړاندې شي او تاسو ته به مخې ته کېښودل شي. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده او بهتره معلومه ده، کولی شئ تاسو په یوټیوب کې هم سرچ وکئ. دغه ما ضروري وګڼله چې دغو برنامو درس باید په یوټیوب کې شروع سي او بالاخره د دې تدریس پر مخ یوړل شي. خوږو دوستانو، ما ډېر وکتل، ډېر سرچنګ مې وکړو، خو د دغو برنامو درسونه ما په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې پیدا نه کړل. ځکه که تاسو وګورئ، نن سبا په دغو برنامو باندې په افغانستان کې زیاتره خلک یا هم نه پوهېږي او یا هم د دغې یوټیوب چینل کې د خپرولو اراده نه لري. نو په همدې وجه باندې ما دا هڅه وکړله چې نن د تاسو لپاره دغه درسونه وړاندې کړمه او د تاسې مخې ته کېږدمه. خوږو دوستانو، دا چې د موږ او تاسې ځوانان ډېری ځوانان، ډېری خلک په بیکارۍ باندې اخته دي، بیکاره دي، کار نه کوي او دوی د هیلې ماتې دي. نو په همدې وجه باندې ما دا ضروري وګڼله چې باید دغه برنامو تدریس شروع کړمه. دا چې دا برنامې څومره ارزښت لري، څومره ګټه لري، څومره فایده لري، څومره عاید لري، د ټولو په اړه باندې به انشاءالله ستاسو ته نن بحث کومه. خوږو دوستانو، په دغه یوټیوب چینل کې به د تاسو لپاره دغه برنامې چې وړاندې کېږي د دوی نومونه به زه واخلمه. په دغه یوټیوب چینل کې به تاسو لپاره 3D Max، فوټوشاپ، پریمیر، AI درسونه به هم پکې وړاندې کېږي او همدارنګه کرکټر کریټر، آیکلون، ZBrush، مارولس ډیزاینر او اډوبي انیماټر، کرکټر کریټر، امبرجن او همدارنګه د نورو برنامو درسونه په ډېر اسانه او په ډېر ساده ژبه باندې تاسو ته تدریسیږي. دا چې دغه برنامې څومره ارزښت لري، څومره بازار لري، نو په همدغه وجه باندې زه نن تاسو ته په دې اړه باندې ضروري معلومات درکوم. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، په یوټیوب چینل کې د دې درسونه نشته ده او ما خپله باندې سرچ پسې کړی ده او که پیدا شي ډېر کم یا هم ډېر داسې چې مثلا یو څو درسونه به یې ورکړي وي، نور به نه وي. نو په همدغه وجه باندې لومړی راځم د 3D Max په اړه باندې بحث کوم. 3D Max چې په افغانستان کې زیاتره خلک ورسره بلد هم نه دي او زیاتره خلک په دې اړه پوهېږي هم نه، ځکه ما ډېر معلومات کړي دي او ډېر ګرځېدلی یم په دې اړه دې پسې او دا مې په ډېر زیات وخت کې هم زده کړی ده، ځکه دا یو برنامه ده یو څه لږه پیچلې ده خو امر ډېره اسانه ده. خوږو دوستانو، دغه برنامه په بازار کې ډېر فروش لري. تاسې کولی شئ په دغه برنامه کې د کارټون ویډیوګانې او همدارنګه د کارټوني ویډیوګانې سینمایي سطحه باندې هم کار وکړئ، فلمونه پکې جوړ کړئ، اسلامي فلمونه پکې جوړ کړئ او همدارنګه په دې کې تاسې کولی شئ معماري، آرکیټیکچر او دغه نور کارونه، ویزولاایزیشن، دا ټول کارونه ترسره کړئ. دغه برنامه دغه کسانو لپاره چې کوم کسان انجینران دي یا هم نقشې اچوي. نو که د یو چا لپاره تاسې نقشه اچوئ، تاسې کولی شئ هغه ته د هغه کور په د عکس په شکل باندې وښیئ چې تاسې کور به په راتلونکي کې په دې شکل وي، نه دا چې په قلم باندې په کتابچه کې رسم کوئ او له هغې نه وروسته یې هغه کس چاته چې تاسې نقشه اچوئ ورته وښیئ چې په دغه ځای کې به دروازه وي، په دغه ځای کې به دا شی وي، په دغه ځای کې دا. نو له هغې نه اوس نړۍ ډېره مخکې تللې ده او دا 3D Max ډېر مخکې راوتلی ده، اما خو زیاتره خلک ورسره ناشنا دي او بلد نه دي ورسره او یا هم ډېره سخته ګڼي. بلکې د آرکیټیکچر یا هغه بخش کې چې کوم کسان انجینران پکې کار کوي، هغه بخش د دې ډېر زیات اسانه ده. نو په دې وجه باندې دوی کولی شي چې دغه خپله د نقشه د کاغذ په مخ نه، بلکې په یو رښتیني عکس په شکل ورته وښیي چې د تا کور به په راتلونکي کې په دغه شکل باندې وي، په دغه ځای کې به دروازه په دا ډول باندې وي. هر څه ورته کولی شي په عکس کې د هماغه د هیلو مطابق وښیي. نو تاسو کولی شئ په دې کې په ډېره اسانه سره کورونه جوړ کړئ، بلډینګونه جوړ کړئ او همدارنګه نقشې په ډېره اسانه سره واچوئ. په دې کې حتی تر دې پورې چې څه هم شته چې تاسو مثلا کولی شئ یو سیټ اپ د دې برابر کړئ چې په څومره سانتي متر په میټر کې او یا هم په کوم شکل باندې تاسو غواړئ نقشه جوړه کړئ، کولی شئ ورته وړاندې کړئ. همدارنګه په دې کې تاسو کولی شئ چې کارټوني ویډیوګانې هم جوړې کړئ. لکه مثلا تاسو راځئ دلته یو بیپډ راخلئ او دا هم یو بیپډ او بیا که له دې نه وروسته تاسو یو کارټون ماډل کوئ یا هم د انټرنیټ څخه راخلئ او دا ریکوئ، جوړوئ او له هغې نه وروسته دې ته حرکت ورکوئ. ډېر اسانه ده، ډېر متحرک، ډېر ښه خوندور کار په دې کې کېږي. همدارنګه دې کې ډېر نور کارونه، ډېرې نورې اسانتیاوې هم شته ده. د دې بازار ډېر زیات غټ ده، د دې بازار ډېر زیات پرمختللی ده او د دې بازار ډېر مخکې ده. په فریلانسینګ کې څوک فریلانسینګ کوي نو هغه کولی شي له دغه برنامې څخه
ډېره زیاته ګټه ډېره ښه ګټه واخلئ. د دې تقریباً داسې ووایه که تاسو یوه پروژه په فریلانسینګ کې فریلانسر کې ترلاسه کړئ نو له 50 څخه نیولې تر $1000 پورې میاشتنی عاید تر 3000 4000 $5000 پورې رسیږي. دا د اناتومي لپاره هم کار کوي. تقریباً یو اناتومي کارټون هغه تقریباً تر 4000 حتی تر $3900 پورې قیمت لري که تاسو یو ښه اناتومي وکړئ. د دې ترڅنګ د دې ګټې ډېرې فایدې ډېرې انتهایي زیاتې دي. نو زه که د دې فایدو په اړه وغږېږم نو کیدای شي دغه یوې ورځې څخه هم زیات وخت ونیسي. نو همدې ډول باندې مخکې راځم او په بله برنامه باندې بحث کوم. د دې ترڅنګ موږ او تاسې پریمیر لرو. پریمیر ډېره یوه خوندوره برنامه ده، ډېره یوه پرمختللې برنامه ده. په سینمایي سطحه باندې فلم کار کوونکي او یا هم ویډیو ایډیټ کوونکي دوی پکې کار کوي. نن سبا موږ او تاسې له ساده څیزونو څخه کار اخلو لکه کپ کټ ده، کین ماسټر ده، همدارنګه انشارټ ده. له دې څخه موږ او تاسې کار اخلو او ګورو او وینو د احساس کوو چې موږ او تاسې یو پرمختللی ایډیټ کړی ده، خو حال کې دا سمه نه ده. که تاسې په دې کې ایډیټینګ وکړئ په د دې بازار هم ډېر زیات مخکې ده. تقریباً له یوې وړې پروژې له 10 څخه نیولې تر $1.5 پورې کولی شئ تاسې پروژه ترلاسه کړئ. خو د دې کار انتهایي زیات اسانه ده. زده کړه انتهایي زیات اسانه ده. په یوه میاشت کې دننه پریمیر تاسې په پروفیشنل سطحه باندې زده کولی شئ. ډېر یوه خوندوره برنامه ده. نو که څوک غواړي چې دغه برنامې څخه برخمن شي نو انشاءالله دغه یوټیوب چینل د تاسې لپاره ده او کولی شئ د دغه درسونه تاسې په دغه یوټیوب چینل کې ترلاسه کړئ او ویې څارئ. خوږو دوستانو، موږ او تاسې باید زموږ او تاسې ځوانان زیاتره بیکاره دي، کار نه لري. نو په همدغه وجه باندې ما دغه هضم وکړو تر څو د خپلو ځوانانو لپاره په افغانستان کې یو پرمختللی یوټیوب چینل جوړ کړم او د دوی ته دغه درسونه وړاندې کړم. ځکه زه پوهیږم چې نن سبا نسته دغه درسونه په یوټیوب کې په زیاتره په انګلیسي باندې دي، په اردو باندې دي او په نورو ژبو باندې دي. نن سبا چې دا نړۍ د ویډیو ده، که ته زده کړه وکړې نو کولی شي خپل فکرونه په پریمیر کې په داسې ویډیوګانو بدل کړي چې زرګونه خلک یې وګوري او له همدې لارې عاید ترلاسه کړي. نو په همدې وجه خپل فکرونه مو سم کړئ، متمرکزه اوسیږئ او دغه زده کړه ترلاسه کړئ. ځکه یوه میاشت دومره وخت نه ده، یوه میاشت په پټو سترګو باندې تېرېږي. یو عادي کمپیوټر کې دا کار کوي. نو خدای دې وکړي چې د دغه برنامې زده کوونکي اوسیږئ. د دې ترڅنګ موږ او تاسې بله برنامه چې لرو هغه فوټوشاپ لرو، عکس ایډیټینګ. هغه دې کې موږ او تاسې کولی شو عکس ایډیټ کړو، عکسونه پکې ایډیټ کړو او همدارنګه ویډیو هم پکې ایډیټ کولی شو. دا ډېره یوه پرمختللې برنامه ده. تقریباً زه اوس فلحال چې استعمالوم فوټوشاپ او پریمیر او همدارنګه 3D ماکس، نورې برنامې د 2025 کال هغه استعمالوم. دا 2026 هم راغلي دي خو هغه ما تر اوسه نه دي انسټال کړي. په دې وجه باندې چې په 2025 کې کله چې یوه برنامه اپډیټ کېږي نوي شیان پکې راځي، زیاتره شیان پکې موجود نه وي. نو په همدغه وجه باندې د دې پلګینونه چې کوم دي نو هغه د همدې له وجې زه 2025 استعمالوم. نو که اړتیا سوه د تاسې په غوښتنې سره به انشاءالله 2026 هم زه انسټالوم او تاسو ته به یې وړاندې کوم. د دې ترڅنګ موږ او تاسې یو بل دغه لرو، سټیم ده. دا تاسې کولی شئ دلته وګورئ. په دې کې په ډېره اسانه باندې په ډېر کم وخت کې په 10 دقیقو په 8 دقیقو کې تاسې کولی شئ یو گیم جوړ کړئ. دا ډېره یوه خوندوره برنامه ده. تقریباً که زه درته ووایم چې ما 4 ورځې مخکې دا فعاله کړه، اما د دې په اړه ما فکر ډېر مخکې درلوده چې زه باید دا فعاله کړم او کار ترېنه واخلم. خو د ما کار ډېر زیات ده، په همدغه وجه زه رسیدګي نشم ورته کولی. کنې د دې مثال به هم تاسو ته ما وړاندې کړی وو، خو کولی شئ سرچ وکړئ، وګورئ چې په سټیم کې په څومره اسانۍ سره په څومره کم وخت کې تاسو کولی شئ ګیمونه جوړ کړئ او یا هم پکې خطرناکه خوندور فلمونه جوړ کړئ د کارټون په ذریعه باندې. نو دا هم یو ډېره خوندوره برنامه ده او کولی شئ په دې کې انلاین بازار څخه ځینې شیان هم واخلئ او ترلاسه کړئ. د دې ترڅنګ موږ او تاسې چې بله برنامه لرو هغه بلنډر ده. زه به دا هم تاسو ته راوړم. دلته دا بلنډر ده، دا د خلاص هم سو. نو خیر بلنډر دا هم یوه ډېره خوندوره برنامه ده، یوه ډېره پرمختللې برنامه ده. دې کې هم تاسې د 3D ماکس په شکل کولی شئ ګیمونه جوړ کړئ، فلمونه جوړ کړئ او همدارنګه ارکیټیکچر کار وکړئ، معماري وکړئ، کورونه جوړ کړئ او ډېر په پروفیشنل سطحه باندې خوندور لایټینګ لري. دا هم ډېره یوه خوندوره برنامه ده چې انشاءالله په راتلونکي کې به د دې درس هم په همدغه چینل کې تاسو ترلاسه کوئ. د دې ترڅنګ یوه بله برنامه موږ او تاسې کرکټر کریټر لرو. دا ډېره یوه خوندوره برنامه ده. دا هم د کارټون جوړونې لپاره ده. کارټون په دې کې جوړېږي. تاسې کولی شئ د انسان په شکل باندې په ډېر کم وخت کې په 1 یا 2 دقیقو کې یو کارټون جوړ او ماډل کړئ.
دا هم زه درته وایم چې تقریبا په 3D Max کې که تاسې وګورئ د کارټون جوړول دا یو څه سخته دي ځکه دا یو څه وخت نیسي. نو کرکټر کریټر کې تاسې کولی شئ کارټون جوړ کړئ او له هغې نه وروسته 3D Max ته راوړئ او په 3D Max کې ریګ کړئ سکین یې کړئ او له هغې نه وروسته دې ته حرکت ورکړئ دا به تاسو لپاره ډېر زیات اسانه سي. ګورئ یو مهمه خبره چې زه یې باید وکړم نن سبا زیاتره خلک په اي آی باندې ویډیوګانې جوړوي جوړوي او بیا یې خپل ټیک ټاک یا یوټیوب ته اپلوډ کوي او له هغې څخه ګټه یا فایده ترلاسه کوي. دا صحیح ده چې تاسې په اي آی باندې ویډیوګانې جوړوئ خو دا د تاسې په واک کې نه ده. که چیرې مثلا یو میاشت څخه زیات تاسې نسئ استعمالولی که ټرایل اورجینونه دي نو له یو میاشت څخه زیات نسئ استعمالولی یو میاشت وروسته به هغې ته تاسې پیسې ورکوئ او بیا به تاسې ویډیوګانې په جوړوئ. خوندورې ویډیوګانې هم جوړوي خو پیسې غواړي. نو که تاسې غواړئ چې په مفت جوړې کړئ بیخي پیسې پرې مصرف نه کوئ نو کرکټر کریټر او همدارنګه آیکلون ستاسې لپاره بهترین انتخاب ده. په ډېر کم وخت کې په ډېر لږ وخت کې په یو میاشت کې تاسې کولی شئ تر پروفیشنل سطحه پورې زده کړئ قوي عزم او ارادې سره. نو په دغه وجه باندې زه تاسې ته دغه وړاندوینه کوم که تاسې په اي آی باندې ویډیوګانې جوړوئ نن له سره یې ننه باندې کړئ او نور یې مه جوړوئ بلکې راشئ او په دغه ځای کې په فلمي او سینمایي سطحه باندې ویډیوګانې جوړه کړئ. که تاسې مثلا اي آی ته یوه خبره وکړئ چې ما ته په سینمایي سطحه باندې سینماټیک لایټینګ دې پکې وي ما ته یو ویډیو جوړه کړه تا ته یې بالکل جوړوي خو د یو میاشت څخه زیاتې نسي استعمالولی له هغې نه وروسته به بیا ورته پیسې ورکوئ. نو دا نو څه معنا چې موږ او تاسې تر محدود وخته پورې خپل کارونه تړلي دي نو په دغه وجه باندې راسئ او کمپیوټري برنامې زده کړئ. ګورئ که تاسې ووایئ چې نه اي آی موږ تاسو ته ویډیوګانې جوړوي له پیسې که ورکړم او که ور نه کړم راته ویډیوګانې جوړوي دا غلطه ده. که چیرې مثلا تاسو ته ټول عمر اي آی ویډیوګانې جوړې کړي خو دغه یوه خبره په یاد لرئ دا آیکلون څه شي لپاره راوتی دا کرکټر کریټر څه لپاره راوتی دا بلنډر د څه شي لپاره راوتی دا سټیم د څه شي لپاره راوتی دا 3D Max د څه شي لپاره راوتی دا انریل انجن د څه شي لپاره راوتی دا سینمای 4D د څه شي لپاره راوتی دا زیبرش د څه شي لپاره راوتی دا دومره قوي برنامې دا دومره قوي مصرفونه چې په دې باندې شوي دي دا د څه شي لپاره راوتي دي او بیا اي آی راشي دا ته مفت ویډیو جوړه کړي دا کله امکان لري. دا خو دغه برنامې له خطر سره مخامخ کېږي بله ورځ څوک دا نه زده کوي نو په همدغه وجه باندې تاسې له دې څخه استفاده وکړئ او اي آی سر له ننه پرېږدئ. هغه هم یو خوندوره دغه ده کولی شئ تاسې استعمال کړئ لکه مثلا ګروک ته تاسې کولی شئ ویډیو په جوړه کړئ 6 ثانیو پورې ویډیو جوړوي له دې څخه که کمپیوټر کې تاسې انسټال کړئ ایکسټینډ کېږي بیا تقریبا زیاتې ویډیو هم جوړوي خو په هغه شکل باندې نه جوړوي چې تاسې غواړئ. او همدارنګه د دې طرف جیمیني ده چې تاسې ته ویډیو جوړوي هغه تقریبا تر 8 ثانیو پورې ویډیو جوړوي خو که مثلا ګروک تاسې استعمالوئ $28 به ورکوئ د میاشتې وروسته او 10 ثانیو پورې ویډیو جوړولی شئ زیاته نه شئ جوړولی خو په کمپیوټر کې بیا د یو څه مخکې ده کولی شئ زیاته پکې جوړې کړئ خو د یو میاشت څخه زیات نشئ استعمالولی. دې ترڅنګ زه به تاسو ته یو عادي شی بله هم وړاندې کړم یو خوندوره برنامه بله هم درته وړاندې کړم لکه مارولس ډیزاینر ده دا تاسې وګورئ په مارولس ډیزاینر کې تاسې کولی شئ افغاني کالي په ډېره پروفیشنل سطحه باندې جوړ کړئ. نن سبا چې تاسې دغه فلمونه ګورئ که دا د غټ فلمونه چې تاسې ګورئ دا څومره فلمونه چې دي دا زیاتره دغه کالي او شیان چې ده په مارولس ډیزاینر کې جوړېږي ځکه مارولس ډیزاینر یو ډېره پرمختللې برنامه ده دا هم له 3D Max سره کار کوي هم له کرکټر کریټر آیکلون سره کار کوي او هم په بلنډر کې کار کوي او تاسې په دې کې کالي جوړوئ بیا له دې نه وروسته ایکسپورټ کوئ او بیا بیرته راځئ په آیکلون یا هم په 3D Max کې دا تاسې استعمالوئ. دې ترڅنګ یوه خوندوره برنامه بله ده چې هغه کارټون انیماټر ده یا اډوبي کرکټر کریټر هم تاسې استعمالولی شئ. کارټون انیماټر له اډوبي کرکټر کریټر له دې څخه ډېرې زیاتې مخکې ده ځکه دا د ریلیجن هیوب د رسمي سرچینې څخه ده او دا ډېر په اسانه باندې لپسینګ کې هم ډېر اسانه ده حرکت هم ډېر پکې اسانه ورکول کېږي. کارټون تاسې کولی شئ ډېر په اسانه په فوټوشاپ کې ماډل کړئ او بیا یې دلته راوړئ هر ډول کارټون چې تاسې غواړئ هر ډول شی چې تاسې غواړئ هر ډول اعلان جوړول چې تاسې غواړئ کولی شئ د اخیستونکي د غوښتنې مطابق تاسې کارټون جوړ کړئ او بیا په کارټون انیماټر کې په ډېرې اسانۍ سره حرکت ورکړئ یا هم خبرې پرې وخېژوئ یو خوندوره صحنه جوړه کړئ. نو په دې وجه باندې کارټون انیماټر دا ډېره خوندوره برنامه ده دا د 2D ده له اډوبي کرکټر کریټر او دې څخه یو څه پرمختللې ماته ښکاري او پرمختللې ده ځکه چې دې کې کارونه ډېر اسانه دي. د دې ترڅنګ نورې زیاتې برنامې هم موږ او تاسې لرو لکه مثلا افټر افیکټ ده او افټر افیکټ د ان ډیزاین د کورل ډرا ده چې دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې حتما تدریسوو او دا به تاسو ته وړاندې کوو. خو زیبرش هم چې رانه پاتې نه شي په دې کې هم تاسو کولی شئ په قوي سطحه باندې کارټونان جوړ کړئ اناټومي وکړئ. نو زما وړاندیونه د نن ورځې یوازینۍ تاسو ته دغه ده
چې خپل کار ته سر له ننه دوام ورکوئ. که مثلا تاسې نن کار شروع کړئ، تاسې به سبا له هغه چا مخکې یاستئ چې د تاسې وروسته کار شروع کړی. خو که نه د تا نه یو چا مخکې کار شروع کړو، سبا به هغه له تا نه مخکې وي. نو په دغه وجه باندې اراده سر له ننه وکړئ او دغه شیان زده کړئ. انشاءالله تاسې کولی شئ له ما سره په دې اړه باندې اړیکه هم ونیسئ. د دې ټولو برنامو تدریس زه پخپله کوم او تاسې ته وړاندې کوم. خو دغه ویډیو ما نن د دغه لپاره جوړه کړه چې د دې په ارزښت باندې وغږېږم او همدې ترڅنګ تاسو نه یو غوښتنه کوم، یو وړاندوینه درته کوم چې آیا په دغو برنامو کې تاسې کومه برنامه شروع کول غواړئ؟ کرکټر کریټر، آیکلون، ماربلس ډیزاینر، کارټون انیماټر، سټیم، بلندر، فوټوشاپ، پریمیر، کورل ډرا، ان ډیزاین او 3D ماکس. نو کومه برنامه چې د تاسې خوښه شوه حتما ماته په کمنټ کې ولیکئ. زه به حتما هغه برنامه باندې سر له سبا نه کار شروع کوم او تاسو ته به درسونه وړاندې کوم. نو د نن ورځې لپاره ښه وخت. الله مو روغ او جوړ لره. الله مو کامیاب او بریالي لره.